بعضی انسانان له مرګه ناڅاپي راځي. غیر اختیاري په یو ځای کې ناست راپرېوځي، مجلس کې خبره کوي ایستر وغورځېږي، مجلس کې خبره کوي کرارې دا سر کېږدي او په دې وخت کې دله دا مرګ راشي، نو آیا دغه مرګ د خیر مرګ دی او که دا د شر؟ په بل تعبیر باندې دا مرګ چې د انسان له متوجه شو، آیا دا اوس عذاب دی او که دغه شان دا د رب العالمین د خوا نه رحمت دی؟ خلک وایي پلانې سړی چې دی هغه ناڅاپي مړ شو. دې کې دوه قسمه خبرې دي. یو قسم داسې دی چې دغه ناڅاپي مرګ دغه انسان له متوجه شي دا انسان کافر دی، نو دله بیا دا مصیبت دی. وجه دا ده محدثین دا خبره ذکر کوي چې دومره مقدله پیدا نه شوه چې د پکې توبه ایستلې وی، رب العالمین له انقیاد کړی وی، الله رب العزت له رجوع کړی وی، تر څو پورې چې د هغې په تکل باندې دا را روانېږي مخکې تر مخکې ملایک راغله او د باندې دا ورمېږ مات کړي او سړی مړ کړي، ختم کړي، لرې کړي. ولې په بل طرف باندې به امام بیهقي رحمه الله هغې روایت ذکر کړی دی. حاصل د هغه د روایت دا دی چې د مؤمن انسان د پاره دغه شان مرګ راتلله دا بیا د رب العالمین د خوا نه رحمت. تندي باندې صرف خوله غوندې راغله او د دې خولې په نتیجه کې د دا روح قبض کړی شو، د رب العالمین د دربار په طرف باندې ور روان شو. نو د کافر انسان د پاره ناڅاپي مرګ مصیبت راغی او د مؤمن انسان د پاره ناڅاپي مرګ چې دا د رب العالمین د خوا نه رحمت دی او انسان به ډېره عاقده ساتي.